د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د شکست ورکولو وروسته د وقار یونس په کمنټري باکس کې زړه ماتونکې ویډیو خپره شوې ده. پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی فاسټ بالر وقار یونس د افغانستان په وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته زړه مات شو. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان ته د افغانستان ملي لوبډلې شکست ورکړ چې له دې وروسته نه یوازې د پاکستان د کرکټ د مینوالو زړه مات شوی او مایوسه شوی دي، بلکې په کمنټري باکس کې موجود وقار یونس هم ډیر ناامیده شو. هغه د څه ویلو جرأت نه درلوده. د وقار یونس د زړه ماتولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره خپره شوې. د افغانستان لخوا د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د ماتې په ویډیو کې لیدلی شي چې د وقار یونس مخ ډیر درد ښایي. دا یادولو وړ ده چې د نړیوال جام په څیر مهم ټورنمنټ کې د افغانستان لخوا پاکستان ته شکست ورکول په 8 وکټو تر ټولو بدې ماتې هر پاکستانی غمجن کړی دی. And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic. A controlled and skillful and dominant run chase against former champions Pakistan. They've doubled up on celebrations.